الرحمن الرحیم ملګرو کېنئ ملګرو ټول په خپلو ځایونو کېنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو دلته په دې پنډال کې ناست زما د پښتون ژغورنه غورځنګ انتهایی تکړه غیرتي ځوانانو وروڼو خویندو زه یقینا چې ستاسو د حوصلې ته سلام پیش کوم چې د هر قسم جبر باوجود د هر قسم رکاوټ باوجود د هر قسم هتکنډې باوجود تاسو راغلی او دې جلسهګاه ته مې ځان راورسولو. نو زه هغه د کرایي سپایانو ته وایم، هغه د کرایي حکومت ته وایم، هغه د کرایي حکومت ته وایم چې ستا خو خپل حال دغه و چې د نواز شریف خلاف ته پرلت ورکوله، نو یو انسو ګیس یې در باندې راخوشه کو، نو سره د پرویز خټک ټول په موټروی باندې سرنډر شول. والله درته څه غږ هم نه و کړی، خالي درته چوکه خیلې وه، بیا ستا په ثابت پنجاب کې یو کس هم نه و راوتی. راشه دا وګوره چې تا په هره چوکۍ پولیس ودرولی دی، تا په هر چک پوسټ پولیس ودرولی دی، خو تا پرون بیا د خپل د کرایي سپیان دلته راوستي وو، په یو میدان کې مونږ جلسه کوله، او ستا د کرایي هغه سپیان اکثر زموږ ملګري خبره کوي چې هغه ناپوهه وو، ناپوهه نه وو، د هغې کسب دا دی، د هغې کسب دا دی. خو مونږ بیا هم د خپلو ملګرو حوصلې ته سلام کوو چې هر قسمه بد رد په هغې وې، هر قسمه زورورتیا یې کوله. او تاسو به پرون کتلي زه د دې یو کیمرې نیم نه علاوه هسې تاسو نه یو تپوس کوم، زه د ډیوې او د مشال د دې ملګرو نه علاوه چې هغه د اروایو د سماو د یو شي او بل شي چې پرون ته هلته ټول میدان ډک وه، چېرته دي نن؟ چېرته دي نن؟ پرون خلیف په دې مقصد راغونډ شوي وو چې شر وشي، فساد وشي، او بیا دې ټولې دنیا ته وایي چې دا دي پي ټي ایم والا راغله تشدد یې وکړو. ملګرو خدا فرین وایم پرون هغه ټولو ملګرو چې د برداشت نه او د عدم تشدد عملي نمونه یې پیش کړه، او هیڅ قسمه جواب هغه د کرایي سپایانو ته ورنه کو، او یو ځل بیا دا خبره ثابته کړه چې زموږ په دې پښتنو کې بې ادبي نه معافي، خو کله چا سپی دې وخوړی مونږ د سپي نه تپوس نه کوو، مالک یې مونږ ته معلوم دی، زمونږ جنګ د هغې د مالک سره دی. ملګرو د ارمان شهید په یاد کې په دې ننني پروګرام کې تاسو د دې ریاست د دې هتکنډو نه دا خپله ده دا خبره ظاهرېږي چې د ارمان شهید دغه په سیاست کې، دغه په سیاسي نظر کې، دغه په سیاسي سوچ کې څومره زور دی چې هغه د مرګ نه پس هم زموږ د ریاست په اعصابو باندې زور دی. دومره فشر پې اچېدلی دی چې دا تاسو وکتل چې په ټوله پښتونخوا کې زموږ ملګري ګرفتار کړل، په ټوله پښتونخوا کې زموږ ملګري ګرفتار کړل، بیا نه د ساونډ والا را پرېږدي، نه د ټنټونو والا را پرېږدي، نه د کرسو والا را پرېږدي، خو بیا هم مونږ ورته دا ثابته کړه چې جلسه مې درنه بیا هم وکړه، جلسه مې درنه بیا هم وکړه. دا ملګرو یو ځل بیا تاسو د ټول پاکستان ریاست ته شکست ورکړی دی،
دې صوبایي حکومت ته مو شکست ورکړی دی او دې وفاقي حکومت ته مو شکست ورکړی دی. ملګرو زمونږ د پښتونخوا وطن شهیدان د ډاکټر نجیب نه راواله، د نجیب شهید نه راوالی، د ارمان شهید نه راوالی، دا د خړکمر شهید نه راوالی، دا عارف شهید نه راوالی، دا په واڼه کې چې کوم شهیدان وو نور د پښتونخوا وطن چې کوم ځای کې هم زمونږ شهیدان دي، مونږ به خپل شهیدان هېڅکله نه هېروو. دا خاوره به خپل شهیدان هېڅکله نه هېروي او انشاءالله وخت به راځي دلته د ملګرو د ارمان هغه شعر ویلو ما نه هغه شعر هېر شو خو د هر یو شي تپوس به کېږي، د هر یو شهید د وینې تپوس به کېږي، د هر یو شهید د وینو حساب به کېږي. لروبر 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 دومره په زور سره به جواب راکوئ. دا ناره بالکل دلی په مضمون ورنه راوځي. ګمراهي ته یو شی زور نه ورکوي. لروبر 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 ملګرو په دې دهشتګردي وبندي د نړۍ لږ صبر وکړئ. ملګرو زمونږ ملګري په جیلونو کې دي، زمونږ علي وزیر په جیل کې دی، زمونږ حنیف پښتین په جیل کې دی، زمونږ ابراهیم په جیل کې دی، ورسره نور اته دېرش ملګري زمونږ د کراچۍ په جیلونو کې دي او بې سبدال زمونږ ملګری په جیل کې دی. نوره داسې نن سهار چې د جلسې ته راتلل زمونږ د بدو ملګري ونیول، زمونږ د ثوابې ملګري ونیول چې کوم ځای نه هم پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه کوم ځای نه هم د جلسې ته ملګري راتلل هغه ټولې ځای پسې ودرولې دي او نیولې دي. ملګرو علي وزیر څه ویلي وو؟ علي وزیر تقریر کړی، علي وزیر تقریر کړو د دې جنگ د دې جنگي اقتصاد احتساب یې غوښته او په هغه باندې بیا FIR وکړو، هغه په جیل کې دی. خو د دې په مقابله کې چې د فوجان ګولۍ ووهئ، د فوجان د ضیاء الرحمن په ملک کې هلاس د فوجانو ضیاء الرحمن شهید کړو په شمالي وزیرستان کې، هغې نه مخکې عبدالقدوس شهید کړو، هغې نه مخکې د مولانا شکرالله ورور شهید کړو، هغې نه مخکې د رئیس خان دواړه چې دوه ځوانان تل هغه یې شهیدان کړل. د هغې خلاف خو FIR نشته. دهشتګردي نوره څه ته وایي؟ دهشتګردي نوره څه ته وایي چې تا په دې باندې اعتراض وي چې یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو دهشتګردي نوره څنګه وي؟ دهشتګردي نوره څنګه وي؟ او بیا که تا په دې نارې اعتراض وي، زه د پاکستان د آرمي چیف ته وایم چې کم یو کھلاڑی دې می را میدان ته کا د پاکستان په هر یو سټیج به سره مناظره کوم چې کومه دا خبره ثابته نه کړه دا به تاسو ګټلې موږ به بیرلي. خو را میدان ته شئ. دلته د پاکستان وزیر اعظم دا چې اوس موجوده ګوډاګي وزیر ده به یو خبره کوله چې فلانی پارٹی نے کرپشن فلانی پارٹی وہی اگر یہ کرپشن نہیں کی تو بھی تلاشی سے کیوں ڈرتے ہیں. نظم نے پاکستان جرنیلانو ته وایم چې غلا مې نه کړی، ترهګر تاسو نه جوړ کړی، دلته د دهشتګردۍ په نوم د مصنوعي جنګ تاسو نه راوستئ، نو تاسو د تحقیقاتو نه ولې یریږئ؟ تاسو دا ټوټل ریکنسیلیشن کمیشن نه تاسو ولې یریږئ؟ دهشتګردي ځکه یریږي. دغه خبره ده. ملګرو بله په اخره کې زه دا دوه خبرې نوره دي. ملګرو افغانستان زمونږ د پلار نیکه وطن دی.
دلته د سولې په نوم باندې د پیس ټاکس په نوم باندې یوه داسې لوبه روانه وه یوه داسې منصوبه روانه وه چې د افغانستان د ریاست مونږ ته پکې دا خبره محسوسېده چې کیدای شي په دې کې د افغانستان د ریاست د ماتولو منصوبه هم وي د ریاست د ماتولو منصوبه هم وي مونږ به هېڅ چېرې د داسې عمل نه اجازت ورکو ښه په کلکه به مزاحمت هم کوو ښه په کلکه به د دې خلاف مزاحمت هم کوو خو ټول هغه قوتونه د فقراو غوږونو واوري څوک چې دا ګڼي چې د زور په ذریعه د تشدد په ذریعه به مونږ د افغانستان په ریاست باندې قبضه وکړو هغه خلک هغه که د پاکستان ریاست دی که د هغه چېرته پروکسیز دي هغه د دا خبره د خپل ذهنونو نه وباسي د افغانستان ریاست د صلح مونږ بلکل ملګرتیا کوو خو صلح به داسې نه وي چې صلح ته بهانه کې د یو ریاست ته ورانولو دپاره ریاست حکومت که هر څنګه راځي که هر څوک راځي خو د اولس په رایه به راځي په جمهوریت به راځي د دې نه علاوه به مونږ د یو عمل هم ملګرتیا نه کوو بل ملګرو آخري خبره بله ورځ زمونږ د پاکستان دا به ووایم چې یو ګوډاګی وزیر اعظم دی هغه بله ورځ په د کشمیر ډې باندې یو خبره کړې وه هغه ویلي وو چې که کشمیریان ازادي غواړي نو زه ریفرنډم ته تیار یم مونږ د دې اعلان ستاینه هم کوو مونږ یې اپریشیټ کوو هم چې بلکل دا د یونایټډ نیشنز د چارټر لاندې د هر یو قوم بنیادي حق دی که هغه خپله ځان دپاره خپلواکي غواړي د کشمیریانو هم حق دی خو دا بلوچان چې دلته د کلونو نه لګیا دي نو دغه شانته یو اعلان خو د دې لپاره هم وکړه که نه دغه شانته دا اعلان په دې ملک کې اوسېدونکو د نورو قومونو دپاره یې وکړه سندیانو دپاره یې وکړه چې پته درته ولګي پښتنو دپاره یې وکړه چې پته درته ولګي او بیا د هغه د کرایز بیان هم را میدان ته که او دا ننګیالي به میدان ته ځي هغوی د ورته خپله مدعک دي دوی به خپله مدعک دي نو بیا به درته د زور او د حقیقت پته ولګي چې حقیقت څه دی او دا ریاست څومره حده پورې د ده نه خپل ولس اوس مطمئن دی ملګرو زه خبرې ختمومه نن ورسره چې موږ د خپلو شهیدان یادوو د دې خاوره یو ډېر غټ لارښود د خپلواکۍ یو ډېر غټ نوم نن د اجمل بابا برسي هم ده نو د هغه په برسۍ مونږ هغه ته هم د عقیدت ګلونه عقیدت پرځولو وړاندې کوو اجمل بابا د پښتون وطن په افغان وطن په سیاست کې یو ډېر بنیادي کردار لوبولی دی چې څونه هم په انسان خبرې کوي دومره به کمې ډېر وخت غواړي خو نور هم ملګري ناست دي هغوی به هم د سره خبرې کوي زه هم د اجمل بابا په د یو شعر په د یو څو شعرونو زه تاسو نه اجازت غواړم چې دا درته وایم دا به په هغې به اختتام کوو ښه دا شعر به په اخره کې ووایم دا شعر به په اخره کې ومه ګوره مونږ کلاو چیلنج ورکړی دی که په دې سیشن کوټ کې را سره کوي که را دې شي هغې د خپل وکیل راولي که چېرته په میډیا باندې کوي چې چېرته هم کوي مونږ مناظرې ته تیار یو خو یہ جو دہشت گردی ہے دا اجمل خټک صاحب په دې یو څو شعرونو اجازه ته نه اخلم د اجمل خټک په دې یو څو شعرونو اجازه ته نه اخلم چې دا چې زمونږ د پلار نیکه په سلو
دا چې زمونږ د پلار نیکه فصلو نن دنګوي د خپل هوس اسونه دا د ذاتي اقتدار اوږې سترګې چې لګوي مې په هډ 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 چکونه بس د دوی سترګې غړول غواړي د کبر جام نسکورول غواړي او چېرته توده مینه به نه یي چې واوري چېرته کې سره مینه به نه یي چې واوري او زه د وطن د شهیدانو مینه سهار ماني غوندې فریاد کوم